خوست ښار کې د 15 لکه ډالرو په لګښت د مرکزي سپین جومات د بیا رغونې چارې پیل شوې او همدا شان په ګوربزو ولسوالۍ کې د شاوخوا 2 لکه ډالرو په ارزښت د جوړ شوي بلال جومات پرانیسته وشوه. په همدې اړه جوړو شوو مراسمو کې د کورنۍ چارو وزارت لومړي مرستیال مولوي محمد نبی عمري، خوست ولی الحاج مولا بسم الله عبدالله، خوست خروال قاری بسم الله بلال، د کورنۍ چارو وزارت د تامیناتو لوی رئیس حاجي وزیر، د رابطې عمومي مشر حاجي جمیل مسلم، د یو شمېر دولتي ادارو مسؤلینو او قومي مشرانو ګډون کړی و. د کورنۍ چارو وزارت لومړي مرستیال مولوي محمد نبی عمري رسنیو ته وویل سپین جومات د حاجي وزیر په وساطت د یو قطري بډایه پانګوال له لوري د 15 لکه ډالرو په لګښت د ځمکتلي یا زیرزمینۍ په لرلو دریو پوړونو کې په پاخه او اساسي شکل جوړیږي چې په یو وخت به د 15,000 لمونځ کوونکو د ځایېدو ظرفیت ولري. ښاغلي عمري زیاته کړه اسلامي امارت د دیني اماکنو، جوماتونو، مدرسو، ښوونځیو او نورو مرکزونو رغولو ته اولویت ورکوي او پلان لري چې په نورو سیمو کې هم ورته ځایونه جوړ کړي. دغه قطري پانګوال یا دغه قطري ورورو خپل هغه سرمایه او پیسې په دغه مسجد کې مصرف کړي. الله دې اجر عظیم ورکړي. 15 لکه امریکایي ډالر به ان شاء الله د دغه قطري ورور له طرفه په دغه مسجد باندې مصرفيږي. دغه مسجد به 3 منزله وي، یو منزل به د هغې زیرزمیني وي، 2 منزله به د هغې د پاسه نور راځي چې جمله په یو وخت باندې 15,000 لمونځ کوونکي به ان شاء الله په دې کې ځایږي، هغه په یو وخت باندې د لمانځه فریضه ادا کوي. په همدې ورځ د ګوربزو ولسوالۍ په میرعالم کلي کې د بلال په نوم د جوړ شوي جومات پرانیسته وشوه چې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر خلیفه صاحب سراج الدین حقانی په مالي همکارۍ او د یو شمېر تجارانو په مرسته د شاوخوا 2 لکه ډالرو په لګښت دریو پوړونو کې په اساسي شکل جوړ شوی چې هم مهاله 2500 لمونځ کوونکي ځایولی شي. د کورنۍ چارو وزارت لومړي مرستیال مولوي محمد نبی عمري په خپلو خبرو کې وویل د خوښۍ ځای دی چې نن د لومړي ځل لپاره په دې جومات کې د جمعې ورځې لمونځ ادا کیږي. د زیاته کړه بلال مسجد د حاجي وزیر په هلو ځلو او د خلیفه صاحب په ځانګړې لارښوونه جوړ شو. د ده په خبره د جومات پرانیسته دا ثابتوي چې زموږ ولس څومره له دیني اماکنو، اسلامي ارزښتونو او مقدساتو سره مینه لري، درناوی او عقیدت ورته لري. نوموړي پر خلکو غږ وکړ چې خپل اولادونه دیني علومو او مساجدو سره مینې ته وهڅوي، په ځانګړي ډول خپل ماشومان په اسلامي او ملي مفکوره او ښه روحیه وروزي. ښاغلي عمري زیاتوله د نظام مسؤلین دې ته متوجه دي چې د ولس هر اړخیزو غوښتنو او ستونزو ته رسیدنه وکړي. د سیمې یو تن اوسیدونکی اصل خان چې د دې مسجد جوړولو ته ډیر خوښ دی وایي پخوا به خلک لرو ځایونو ته د جمعې لمانځه ادا کولو په موخه تلل، خو د خدای په فضل سره چې اوس ورته نږدې داسې جومات جوړ شو چې هر څوک کولی شي له هر ځایه راشي او پکې لمونځ ادا کړي. د دې مالی لګښت چې تقریبا ټول 25 میلیونه پر غولای دی د خلیفه صاحب په همکارۍ باندې، بعضې تجارت په همکارۍ باندې، او دا 3 منزله جوړ شوی دی. دې کې تقریبا 2,500 نفر چې نن افتتاح وشوه دا خلک زیږي. د منطقې خلکو دپاره ډېر تکلیف و، بعضې لرې ساحې ته بتله، بعض نه به لمونځونه قضا کېدل نه شو بتلای، نو دې سره دی ډېره خوشبینه او ډېره خوشحالي اظهار کړه او ټوله منطقه ورته خوشبینه وه. هیره دې نه وي چې خوست کې د یو جومات د بنسټ ډبره او د یوه بل افتتاح داسې مهال ترسره کیږي چې د سپین جومات په ګډون 3 لوی مرکزي جوماتونه د کورنیو چارو اوسني سرپرست وزیر خلیفه صاحب سراج الدین حقانی د والد ارواښاد جلال الدین حقانی رحمه الله له لوري جوړ شوي چې تر اوسه یې د لاس نښو په توګه پاتې دي.